بجې خو چې چرګ حلالوي نو لس وارې پې سوچ کوي. نو زما نمسی داسې زمونږ څه ګناه ونه کړه چې دومره لوی سوله مو شو سره. دا خو ماشوم وه خو دغې مدرسې کې ټوله ورځ سبق وایي چې کومې مدرسې کې دی ورسره داسې کار وکړو. لاره کې هبه یو کله زما یو بله لور د دې نه وړه ده تقریبا شپږو کالو ده او دا محمد خضر دی دا 9 کالو دی یا به ورته دوړه. السلام علیکم قدرمندو کتونکو، نن در سره بیا یو ډیر افسوسناک خبر شیر کوم. ډیر افسوسناک واقعه شوې ده په پیښور کې، کوم چې د ښکلا ښار دی، د هر ځای خپل خوندونه خپلې مزې او پیښور خو پیښور دی که نه. نو په پیښور صدر کې یوه ډیره افسوسناکه واقعه شوې ده چې په هغې کې 7 کلنه ماشومه چې نوم یې حبا و ډیره په بېدردۍ سره قتل کړې شوې ده. نو اخر دا به تر کومې پورې سټارټ وي؟ دا ظلمونه به تر کومې پورې داسې چلیږي؟ کتونکو که مونږ وګورو د دې نه څه ورځې مخکې په 400 کې چې کومه واقعه مخې ته راغلې وه چې په هغې کې 4 کلنه ماشومه چې نوم یې مریم و هغه خپل پلار قتل کړی وه. نو اخر تر کومې پورې به دا ظلمونه سټارټ کړي چې په یو کلي کې یو سپی لیونی شي. نو کتونکو د هغې سپي علاج بسي هغه د هغه علاج سری صرف او صرف مرګ. هغه به ته یا ولې یا به وجنې به مطلب ته به ختمې. نو دغه شان په یو معاشره کې چې داسې قسمه خلک پیدا شي نو د دوی وجل د دوی ختمول پکار دی، ځکه چې دله سریام پانسی یا ورکړی شي یا داسې بل څه قسمه سزا ورکړی شي چې دا خلک ته عبرت واخلي او راتلونکي داسې قسمه واقعاګانې مخې ته نه راځي. په هر پروګرام کې که هغه در سره زه شیر کوم یا داسې بل کس شیر کړي یا بل، نو هر یو کس وایي چې سریام پانسی دې ورکړی شي، داسې بل څه قسمه سزا دې ورکړی شي چې سبا بل څوک داسې نه کړي. نو کتونکو د یو لا وه نه شوي په دې کې بله واقعه مخې ته راغلي. هلته د دې جینۍ د مور په زړه باندې به څه تېرېږي، د دې حبا د پلار نه تپوس وکړه د هغه په زړه باندې به څه تېرېږي، د دې حبا د نیا نه تپوس وکړه د هغې په زړه به څه تېرېږي. نو کتونکو زمونږ د ګلونو په شان ماشومان اخر ولې قتلېږي؟ د دې تپوس پکار دی. بجې خو چې چرګ حلالوي نو لس وارې پې سوچ کوي. نو زما نمسی داسې زمونږ څه ګناه ونه کړه چې دومره لوی سوله مو شو سره. دا خو ماشوم وه خو دغې مدرسې کې ټوله ورځ سبق وایي چې کومې مدرسې کې دی ورسره داسې کار وکړو. موږ خو نور د ویلو قابل نه یو چې موږ څه ووایو، بس موږ انصاف غواړو، موږ ته د خپل مجرم په لاس راکړي او نه مو په چا شک شته او نه مو د چا سره دښمني شته. زما بچي خو د مخ نه اړوم د چا نه دي. دا خو وایم چې کم یو انسان وي چې داسې په لاس کې ورکوي مرګ یې نه غواړم چې مړ شي بیا خو خبره خلاصه شوه. زه وایم چې موږ ته دې لږ راکړي چې د ماشومې هغه ټایم کې څه فریاد کړی و، نیکه یې یاد کړی و، چاته خو مې اواز ورکړی په هغې ټایم باندې د نیکه د دوکان نه سودا راواخیسته واپس کړه. څه اواز خو مې کړی وي که نه، په څه طریقه ته راونیوله، څه طریقه دې به سره وکړو، بس ما ته یې صرف دومره په لاس راکړي. زه د حبا پلار یم محمد ذکریا، د پیښور صدر کې زما کور دی خپل سرکاري رسنه. دا واقعه داسې راپېښه شوه چې د خپل نیکه ته ترکاري وړه. نو ما چې څنګه مونځ وکړو، ما چې سنت به زه کور کې وکړم، ما ته حبا راله په لاره کې به حبا یو کله زما یو بله لور د دې نه وړه ده تقریبا 6 کالو ده او دا محمد خضر دی دا 9 کالو دی. یا به ورته دوړه یا به بري راوړه یا به حبا وړه. خو اکثر به حبا او بري دا به یو ځای تللی، لکه یو بل نه جدا کېدې نه. او په دغه ورځ بس چې لاړه نو بعد بیا لاړه او مونږ پسې ډېر وګرځېدو، خوا دې خوا هم ګرځېدو. تقریبا دا 6 بجې د دې بیا لاش میلو شو د جومات چې کوم ځای کې حدود ختم شي ورځ باندې نه دا جومات حدود ختم شي او چې کوم ځای کې صفونه پراته هلته کې دا سیفټي دپاره صفونه ږدي د جومات. نو بس چې څنګه خپولي ده بس
اختیار کې څه نه و نو بس خپې راته څنګه ښکاره شوې په ما باندې چلو شو قسم ده نو خو بیا هم صبر وکې ځکه شریعت موږ پابند کړي یو